دوی د پی ټی ایم په وجه اسمان ته ورسېدل. خو د افسوس خبره دغه ده چې دوی په پی ټی ایم باندې ډېر زیات تنقیدونه وکړه. ژوند هغه رنګه د خوند ژوند نه دی چې عیاشۍ دی پکې، خو دومره زیات پارلماني ګوندونه نه شوه کولی هغه خبره پی ټی ایم په ډاګه وکړله. پی ټی ایم نه لومړی خو هم زما ژوند سیاسي و. خبره د تعلیم ده، قام پرستي د خلکو په ډېر بد نظر کتل. چې کله پی ټی ایم یعنې د ممبرشپ سلسله پیل کړله، دوی په پی ټی ایم باندې دومره تنقیدونه د پاکستان ایجنسۍ نه دي لګولي څومره چې زموږ قام پرستو ګوندونو زموږ په ګوند باندې تنقید وکړله. پښتنو ټول مشران په کورو باندې ناست وي، پښتنو د لیډر تلاش کولی، حتی منظور پښتون ورمیلاو شولی. دلته د مذهب په نامه باندې ډېر زیات کاروبار شوی. هغه ټایم کې چې په ما اوله اف آی آر کاټ کېدلې زما 26 کاله عمر و. زه ډېر زیات حیران شوم چې پولیس نیولی یم او لاسونه پیره تړلې دي. زه په یو ځنګل بیابان کې مونږ پرې ایښي وو، غیر قانوني شکل پورته واچول. زندانونه زموږ حوصلې نشي ماتولی. نو خلک مه پېژندل چا زما ملګري نه دي، چا رالیږلي. دا سوال ډېرو ملګرو کړی دی.